السلام علیکم د حسن خان ډیجیټل ملګرو یو واری بیا تاسو ته په نننی پروګرام کې هر کله ما په سکرین باندې تاسو ګوره زموږ ملګری او د افغان سیرنکار د ستارف محتاج نه دی وحید فقیری صاحب هم را سره دی خبره بکو د استنبول کې چې دا مذاکرات بالکل ښکاري داسې چې ناکام شو د دې به اثرات سي او آیا مخکې ولې ناکام شو لمبه خبر خدا ده افغان سایډ والا کومه پروپاګاندا کې پاکستان والا سوي په دې حواله سره په دې به خبر کو د مولا هیبت الله صاحب هغه بیان چې کوم دغه هغه طرف هغه سره منسوب چې کوم رپورټ او آیا هغه پکې څه کردار ک په دې ادا ک کنه په دې ټولو خبرو باندې به خبرې کو فقیری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام حسن خان صاحب زما سلامونه او احترامات هم ومني ډیره مننه فقیری صاحب دا راته وایي چې مونږ خو ډیر امیدونه و چې را د استنبول د مذاکرات د کې مشران تل دي دغه طرف هم د دې طرف هم تاسو څه خیال دی چې ولې مونږ دونه سخت موقف اختیار ک دوانو سایډو چې را مونږ د سراړو معاهده ونکړه او باوجود د دینه چې هغه منځګړي پکې وو هغه هم ډیر خپل ډیر ښه کردار ادا ک خو کامیاب نشو جو مکه شانته پاسې دو چې جیسه ته والی څنګه وکه شانته خبره دی واقعا هم یو غمجنه حادثه ده یعنی واقعا هم لبد مرغه ډیر خلک ودیته لیوال وو چې یو موافقه به ترلاسه سي او دغه اوسنۍ شخړه به د مذاکراتو پر میز باندې فیصله سي او لارې به خلاص سي افغانان به بیرته خپل کاروبار او ژوند ته ایله سي مګر له بعده مرغه دا کار ونه سو او واقعا هم یو بد خبر دی خو په کل کې حسن خان صاحب زما خپل عقیده دا ده چې دا جنګ عباس دی دا جنګ هیچا په ګټه نه دی او په تیره بیا د ولسونو په ګټه نه دی چې ولسونو پر د خط پر امتداد چې ولسونو پراته دي د دوی په ګټه نه دی نو زه ورته په دا خاطر خوشبین یم چې بیرته به دا دواړې خواوې د خبرو ومیست راوګرځېږي امید دی چې بیا جنګ ونه سي او دا مثلا نور هم خراب نه سي ځکه بیا هم یعنی دا جنگ د هیچا په ګټه نه دی او بل دغه بل یو بل خبره چې ماته دغه راکوي خوشبینی راکوي هغه دا ده چې زما په عقیده زما په خیال په دې جنگ کې لوی قدرتونه شکیل نه دي دا حالي جنگ دی او په دا خاطر هم زه د ډیرېدو او د پراخېدو چانس کم وینم دا کوم خبره چې ذبیح الله مجاهد صاحب یا دوی چې کوله چې لکه دا د امریکای پراکسی کوي پاکستان چې د خپل جنگ نه کوي دا امریکا په خپل نشي راتلې نو وس پاکستان دا جګړه کوي نو لکه تاسو وایي چې دا څنګه د چې امریکا یا چین یا روس په دې کې شامل نه دي دا خپل بس مقامی هغه مونږ ته یو ټکا ټوکا د ان شاء الله دینه به وړو زما کړه د بل یو په دې کې امریکا شکل نه ده البته طالبان کوشش کوي چې د ته بین المللي یا جهاني رنګ ورکړي او تاسو وشوي چې دا یو لغټه د سیاست ده یو غټه توتیا ده کانسپیرسي ده په دا خاطر موږ تر دغه لاندې تر حربي تر ضربې لاندې مګر زما خپل عقیده ده په امریکا او لوی قدرتونه په دې کې کوم خاص ګټه نه لري په تیر کې چین او روسیا خو هیڅ ګټه نه پکې لري په دا خاطر هم زه خپل ورته خوشبین یم امید دی چې دا دواړه خواوې ژر تر ژره یو عملی لاره پیدا کړي یو پریکټیکل سولوشن وجود پیدا کړي فقیری صاحب بس یو نقطه چې کومه ده چې ډیره اهمه ده او ډیره پوزټیو مثبت ده هغه دا ده چې هغه جنگ بندي چې ده هغه لا برقرار ده د یو طرف نم دانې دی ویلی شي چې جنگ بندي ختم اگر چې مونږ افغانستان د دې ځل لاغوي مخ کې شو په تیز بیانونه کې نور الله نوري صاحب او نبی عمري صاحب لکه هغه خدا سي غني چې بس پاکستان ته تل داسې دي چې د دوی د پاره غواک ان د پارک ته خو جنگ بندي لا پزې ده جی بل یو دا یعنی اوربان چې موږ توایو یا جنگ بندي تر اوسه پورې په خپل ځای دا او دا یو ش زیری دي چې دا جنگ پیش نسی او برته د نشتی پیش نسی دا د دې معنی ورکوي چې دواړه خواوي صرف مانور کوي او دواړه خواوې ودې ته عقیده لري چې جنگ باید ونسي او دا خبره باید بیرته مذاکرات تراسي بیرته مذاکرات پر میز حل شي یو خبره چې سوي و یعنی په دواړو خواوو کې د دې تر مخه چې د مذاکرات ته ولاړ سي ځینې سختې خبرې سوي
ځینې سختې خبرې په دواړو خواو کې سوي دي او په مذاکراتو کې عموما چې سختې خبرې وسي هغه فضا خرابوي فضا زهرجن کوي نو امید ده چې نور فضا زهرجن نشي او د یو ښه کمپرمایز د یو ښې روغې جوړې لپاره زمینه برابره شي. اسې فقیري صاحب کله چې دا وفد نو لکه مونږ تاسو هم ډېر ښه پېژنئ سمیع یوسفزی صاحب یو رپورټ کړی و او هغه وایي چې ما د مختلف منابعو سره مختلفو ذرایعو نه چې کوم دی دا ده چې دا ډیلیګیشن ته نو دوی مخکې د ملا هیبت الله صاحب سره ملاقات کړو. ملا هیبت الله صاحب ته دوه خبرې کړې وې. یوه خبره دا وه چې تاسو داسې معاهده ونه کړئ چې یاره هغه مونږ نشو پوره کولی. دویمه دا ده چې ټینشن مه اخلئ پاکستان په مونږ باندې خپله فیصله نشي مسلط کولی او نه هغوی مونږ ته ټرمز ډیکټیټ کوي شي. نو تاسو ګڼئ چې دا یو داسې میسج و چې یاره معاهده مه کوئ خو بس لاړ شئ د خلوص سره هغوی سره کښېنئ ګپ شپ ولګوئ. زما په خپل عقیده دا ده یعنی د هیبت الله دا خبره چې تاسو داسې ژمنې مه منئ چې هغه موږ عملي کولی نشو. داسې تعهدات مه منئ چې هغه زموږ لاسونه راوتړي. یعنی د پاکستان هغه ژمنې چې یا هغه غوښتنې چې عبارت له دې څخه دي چې ټي ټي پي باید لاس تړلې موږ ته په لاس راکړي او ټي ټي پي حالت ده په پاکستان کې باید ټولې دغه حملې چې دا باید بندې شي. دا زه فکر کوم ما خپل عقیده دا ده چې دا غیر واقعي دي انریالستیک غوښتنې دي چې دا وسي. یو کار کېدلی شي هغه دا دی چې د طالبان د پاکستان سره د مرستې کولو ژمنه وکړي چې موږ یو زمینه برابره و ستاسې او د ټي ټي پي ترمنځ چې خبرې وکړي موږ په دې برخه کې رغنده نقش یا رول لوبوو. موږ مخرب یا ډسټرکټیو رول نه لوبوو او موږ به کوشش وکړو چې تاسې دواړې خواوې رانږدې کړو. دا یو منطقي خبر ده مګر که دا د افغانستان د خوا څخه دا ومنل شي چې و ټي ټي پي نور به په پاکستان کې موږ ضمانت کوو ګارنټي کوو چې نور به پاکستان کې حملې نه کېږي. دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان خپل لاسونه په خپله تړي او پر خپل ځان په خپله عریضه کوي په خپل ځان په خپله اکیوزوي چې بلې و دا زموږ په دې کې موږ لاس لرو. نو زما عقیده دا ده چې هغه خبرې چې هیبت الله کړي دي هغه هم پر دغه اساس دي چې تاسو خپل لاسونه په خپله مه تړئ. داسې ژمنه مه کوئ چې هغه نسي عملي کولی اجرا کولی نسي. خو فقیري صاحب بعضې څېړنکار دا خبره کوي یا نړیوال دغه چې دی تیاره دا ټي ټي پي چې کومه ده دا یو دونه مضبوطه اداره ده بلکې د پاکستان خپل بعضې پخواني جرنیلانو سره ما انټرویوګانې کړي دي. هغوی وایي چې ګوره دا هغوی دپاره که چېرې ټي ټي پي خلاف هغوی په افغانستان کې دننه کاروایي وکړي د هغوی د مشرتابه یا د هغوی باره کې نو دا هغوی دپاره اندروني ډېرې غټ مسایل به پیدا شي بلکې کیدای شي جګړه پیل شي کیدای شي د هغوی حکومت ته خطره شي. نو داسې دومره دا ټي ټي پي مضبوطه ستاسو په نظر باندې؟ نه زما خپل عقیده دا ده چې ټي ټي پي یعنی تاسو د همدې سیمې یاست په خپله په دې سیمه کې تر ما ډېر ښه پوهېږئ د خپل د اخوا د خط واخوا ته په دې سیمه کې دا زموږ سیمه ده زموږ تاسې ګډه سیمه ده به پوهېږو. حسن خان صاحب تاسو پوهېږئ چې دغه مشکل تقریبا د 1990 څخه را شروع شوی دی. په سوات کې د صوفي محمد خبرې د بیت الله مسعود خبرې دا ټول یعنی هغه موافقې چې د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پي ترمنځ شوي دي. زما عقیده دا ده چې ټي ټي پي د پاکستان یو جز دی اوس او سترګې نشي پر پټ کېدلی لکه پر پښتون ژغورنې غورځنګ چې سترګې نشي پټېدلی دغسې په ټي ټي پي باندې هم سترګې نشي پټېدلی. یوه خبره چې هغه دا ده چې د پاکستان لپاره دغه لازمه ده چې د یو روغې جوړې لپاره لاره خلاصه کړي او دا لارې ونه تړي. تاسو پوهېږئ چې په خپله پاکستان کې هم یو نوعه پر دې موضوع باندې اتفاق د نظر نشته. د عمران خان او ګوند یو نظر لري حکومت بل نظر لري خلک بل نظر لري یعنی یو اتفاق د نظر نشته. زما عقیده دا ده چې پاکستان کې اول باید یو اتفاق د نظر موجود سي او هغه دا لاره دغه ده چې د یوې جرګې د لارې د شورا د لارې د یوې ناستې د لارې څخه یو وارې دننه په خپله په خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې یو کنسنسس یو اجماع تشکیله سي
او هغه کې د خلک خپل رائے ورکړي او خپل نظر بیان کړي. پاکستان باید دغه کار وکړي چې یو د خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو رائے هم وویني چې دا خلک څه وایي. آیا خلک د جنگ ادامه غواړي او که د جنگ ختمول؟ خو پاکستان یو راځم دغه له خو یو خبره بل د نن که تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب ویډیو بیان هم دی او بیا هغه په ټویټر باندې په مختلف دغه باندې کړم دی هغه د ټي ټي پی د پاره یو ډیر ښه کیس پیش کړی دی چې لکه ټي ټي پی را لسنګه وس زمونږ څه پوزیشن دی د مهاجرین افغانستان ته راغله او لکه دا او بیا هم دغه راغلی دی چې پکار دا چې دوی سره چې کم دی پخلای وشي او یو بل سره رضای کی. نو تاسو نه غواړئ چې لکه داسې قسمه خبره دا غوي د حکومت له اړه خرازي نو دا د پاکستان اندرونی دغه کې هغه مداخله او تویل شي؟ خبره دا ده چې پاکستان د دې الزام لګوي چې د دې ریښې په افغانستان کې دي، د دې سر په افغانستان کې دي. افغانستان د ځان د دفاع لپاره دغه وایي چې نه د دې ریښې په خپل په پاکستان کې او پاکستان باید د دې غږ وکړي. یعنی زما نظر زه فکر کوم چې په دې برخه کې د پاکستان موقف یو څه انریالستیک دی. انریالستیک په دې معنی چې دغه مشکل چې اوس په پاکستان کې دی دا افغانان نشي حلولی. افغانان هر څه یعنی افغانان کومک کولای شي. البته دا یو خبره ده افغانان په دې برخه کې کومک کولای شي مګر د حلیدو دغه چانس نه لري، د حلیدو توان نه لري. د دې شی د فیصله کولو توان یوازې د پاکستان په لاس کې دی، د خپل د خلکو په لاس کې دي. افغانان د کومکی په حیث د یو ملګری په حیث باید د پاکستان سره کومک وکړي ځکه چې په دې سیمه کې ثبات صلح لکه تاسو چې په دې سره موافق یاست، نظر یاست، په خپل خبرو کې بار دا خبره کړې ده چې دا د ټولو په ګټه ده، دا زموږ په ګټه ده او موږ دا غواړو چې په دې سیمه کې ثبات راسي، آرامي راسي، تګ راتګ ډېر سي، اقتصاد رونق وکړي او دغه مظلوم خلک نور ونه زیریږي. د دې رنځور ولس رنځونه لا اضافه نشي. دغه شی یعنی او هغه وخت کېدلی شي چې حکومتونه په دې برخه کې راغند رول ولوبوي. خو فقیري صاحب لکه که وګورو پاکستان دا موقف دی او د عقیدې حد پورې دا موقف دی چې د دې مشران د دې د ټریننګ سنټر د دوی هر څه چې دی هغه په افغانستان کې دی. یوازې پاکستان نه بلکې په دې سره نړیواله رورولیم وسره متحد ده. نو کچره دا پوزیشن پرسکه برقرار وساتلی شي دا وس چې دی چې طالبان وایي چې اره مونږه نکو په دې حواله سره او پاکستان ما په خیال داتې نه غواړي چې پاکستان کې دننه وي دغلته کې نه ملمانه کې خو چې راضي دي نه دلته کې مرا لګو که راضي نو بیا مونږ ته وایي چې لکه دا دي درله. نو تاسو غنئ چې دا موقفونه باندې دا سختي را لو افغان طالبان دا نه مني چې لکه دا بالکل نشته دي څنګه چې وس دا غوي موقف ته نو دا پاکستان کې بل داسې حمله کیږي نو پاکستان بر د عمل عکس العمل خي نو دا حالات په ډیر خرابېدو طرف ته نشي. ولې نه یعنی کچېره پاکستان پر هغه خپل موقف باندې ودرېږي او وایي چې هر حمله چې په پاکستان کېږي دا د افغانستان څخه رهبري کېږي، د افغانستان ریښې په افغانستان کې بیا د دې جنگ د ډېرېدو امکانات ډېر دي، د لا پراخېدو امکانات ډېر، البته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. او زه فکر کوم چې خبره دا نه لوي بیا هم موږ تاسو د دې سیمې یو چې د دې ریښې په سوات کې موجود دي، په جنوبي وزیرستان، په شمالي وزیرستان کې موجود دي. دا مسله ډېره اوږده ده، د هغو 99 څخه را شروع شوې ده، د 1990 څخه را شروع شوې ده تر اوسه پورې. او تاسو هم پوهېږئ چې المیزان عملیات و، د رای نجات و، چی راست و، څو عملیات په دې سیمه کې وسوله او څو ځله په دې سیمه دغه معاهدې وسولې، تړونونه وسوله. نو زه فکر کوم دغه خبره چې دا پر افغانستان باندې اچول او داسې انګیرل چې کچیر افغانان دا کار وکړي دا شی حل کېږي، زه فکر کوم چې دا دغه
درسته خبره نه ده او مشکل هم نه حلوي. خو فقیري صاحب لکه د 1300 ورځو کې پاکستان کې څلور پنځه حملې وم شوې لکه بنو کې ما مسله را لیلا پتیرا کې را لیلا وزیرستان کې ځای په ځای باندې خو پاکستان وایي چېرې د دې نه لکه د هرې حملې نه دي ما په خیال کې چېرې داسې کېږي چې موږ ته د بارډر باندې را واوړېدله نو تاسو ځکه زه وایم چې داسې یو میکانیزم نشي کېدی څنګه چې اپیپسو افغانستان پاکستان پلین فار پیس اینڈ سالیډریټي هغه یا یو بل داسې میکانیزم چېرې یو بل سره کینو یو ریل ټایم انفارمیشن شیر کوو لکه څنګه چې د امریکایانو او د پاکستان ترمنځ او یا د ناټو او پاکستان ترمنځ په داسې میکانیزم کې څه داسې بدي ده چې افغانان وایي چې او زمونږ کس په پنډه کې کینی ستاسو کس په کابل کې کینی که چېرې زمونږ ځمکه استعمالیږي مونږ به کاروایي کوو که ستاسو ځمکه استعمالیږي تاسو به کاروایي کوئ په دې کې خو ما په خیال څه داسې څه بدي به نه وي یعنې زه په خپله د یو ګډ کمیسیون ګډ کمیشن بله او د هغه طرفداره یم. زه فکر کوم که چیرې یو ګډ کمیشن جوړ سي او په استخبارات سره شریک سي استخبارات په صادقانه ډول سره په رښتینه ډول سره شریک سي دا د دواړو خواو په ګټه دی او په دې هم باید په دواړې خواوې قانع سي چې دا یو ګډ مشکل دی تروریزم دهشتګردي یو ګډ دشمن دی او د دې سره ګډه مبارزه ضروري ده او راځي چې په همکاري سره دا کار وکړو راځي چې یو بل ته لاس سره ورکو او د یو بل پر ضد باندې ونه کارو دا د دې سره زه بیخي هم نظر یم او زه فکر کوم بل لاره هم نشته اول باید یو دغسې یو میکانیزم جوړ سي د دواړو ملکونو ترمنځ بیا دا میکانیزم کې غټ سي تاجکستان ازبکستان ایران پر غټ سي د سیمایز یو کمیشن جوړ سي او په هغه کې استخبارات سره شریک سي یو بل سره کومک وسي لارې چارې سره ولټول سي زه فکر کوم چې هغه به درسته لارې ډېر درسته لارې او نور همکاري به هم ایجاد کړي او دا شکونه چې دا شکونه به هم د منځ څخه وباسي. فقیري صاحب یو خبره ده د کله نه چې د دوی منځ کې یو بل سره تاوتریخوالی راغلی پاکستان دا پوزیشن ډېر سخت پوزیشن اخیستی دی او بالکل وایي چېرې زه وروسته که ما باندې کېږي زه به کوم نو لکه پته نه لګي چې دا که دا حسن اتفاق دی چې هغه حملو کې ډېر زیات کمی راغلی دی لکه که تاسو وګورئ چې د 10 اکتوبر نه مخکې به حملې کېدې د هغې نه پس چې کمې کېږي بلکې د 15 شپږ نه پس خو بیا بالکل ودرېدلي دي هغه غټې حملې وړې پولیس باندې حمله شوې ده ځای په ځای باندې خلکو سره جګړې شوې په خپل ځای باندې نو تاسو ګڼئ چې دا یو دا تاثر نه قایموي چېرې که دا دې کې افغانستان باندې که دا دباو نه وي راغلی یا ټي ټي پي په ښه فیض کې لکه دا شی کمی چېرې جګړه نوره ونشي یا واقعي دا د هغې ځای نه ورته ویلي شوي دي چېرې لږ لاس دغه ساتئ جي یعنې ځینې قومندانانو ته به دا ویل سوي وي ځینې او په دې کې شک نشته حسن خان صاحب زما عقیده دا ده په دې کې شک نشته چې ټي پي او طالبان تر یو حده پورې همکاري سره کوي همکاري سره لري په دې کې شک نشته ځکه دا د یوې منطقې خلک دي د په یوه ژبه خبرې کوي او په یو بل خبر دي تاسو پوهېږئ میرامشاه د یو وخت سراج حقاني مرکز و هلته موجود او دا خلک ټول سره پیژني په دې کې یعنې زه کوم شک نه لرم مګر د حملې بلې حملې تر هغه ځایه پورې چې زه ما تعقیب کړي دي څو حملې وسولې په څو عمر کې څو حملې شوي دي دا چې د پخوا په اندازه نه دي دا جلا خبر ده ښایي ځینې لږوالی راغلی وي مګر بالکل د منځه نه دي تللي یعنې داسې نه دي تللي چې بالکل د منځه تللي دي بیخي د منځه څخه تللي دي بهتره دا ده چې دغه همکاري چې اوس موجوده ده دغه خبرې چې اوس کېږي دغه ته دوام ورکړل سي د یو ګډ کمیسیون یا کمیشن د جوړېدو غم وخوړل سي او کوشش وسي چې حکومت د پاکستان حکومت د یو عمومي جرګې د جوړولو لپاره بندوبست وتړي او خلکو ته دغه زیری ورکړي چې بل یو موږ دغه په محلي تاسو پوهېږئ د خپله د خیبر پښتونخوا والي دغه اعلی وزیر هم دا خبره کړې ده چې دا زموږ خپل داخلي مشکل دی خپل اپریدي صاحب دا خبره کړې ده
چې دا زموږ داخلي مشکل دی، موږ باید په خپل حل کړو. عمران خان دا خبره کوي، یعنې داسې مختلف نظرونه شته، باید هغه مختلف نظر ته هم حق ورکړل شي چې هغه موږ لازم. بالکل پاکستان کې لایو دغه دی چې لکه دلته کې تا خپل دغه اظهار دغه کوي شي او یو سیاسي پوینټ اف ویو هغه په خپل ځای. خو یو بل خبره کوم مریض فقیري صاحب مې به اخرنه پښتنه د نو کوم ځکه ما په خیال تاسو مصروفه بل دغه کې چې طالبان یو خبره دام کیږي چې کدا طالبانو ته یقیندانی ورکړي شي چې لکه د تاسو تبهس دغه تاسو به منلی شي، تاسو به دغه شي. خو یوازې پاکستان نه، د سیمې هوادونه یا کوادریلیټرل چین، امریکا، چین، روس، ایران وغیرہ کچره دوی ته دا یقیندانی ورکړي شي چې تاسو به سپورټ کېږي په هر حالات کې که تاسو باندې هر څومره سخت راشي او به منلی شي. نو وی کېدی شي دوی دا دغه وکړي د دهشتګرد ګروپونه چې نور هم دي، یوازې ټي ټي پي نه د نور هم دي، د دې خلاف بیا دوی کاروایي وکړي، زړه پورې کاروایي وکړي. یعنې تر ډېره حده پورې تاسو پوهېږئ چې د پاکستان د طالبانو څخه بل هېواد دغه شکایت نه لري لکه پاکستان چې کوي. نه ایران دا شکایت کوي، نه تاجکستان، نه ازبکستان، دغه زموږ شاوخوا دغه کې دي، دغه شکایت نه لري لکه دغه چې لري پاکستان چې لري. او پاکستان شکایتونه هم په دغه لنډ وخت کې یو څه وخت کېږي چې دا راپورته شوي دي، شکایتونه راپورته شوي دي. او بل خبره دا ده، حسن خان زما خپل عقیده دا ده چې د دهشتګردي د انتها پسندي په تقویه کې طالبانو خپل ګټه نه ویني. طالبانو ګټه په دې کې ده چې په رسمیت وپېژندل شي، د ګاونډیانو سره ښه روابط ولري، او دغه انزوا چې اوس راغلی، دغه آیسولیشن چې اوس باندې تپل شوی دی، د دغه څخه راووځي. او د دې یوازینۍ لار دغه ده چې د خپلو ګاونډیانو سره د بینالمللي ټولنې سره همکاري وکړي. دا د دوی سلف انټرست دغه ایجابوي، دغه وایي چې تاسو باید دا کار وکړئ. په دغه خاطر هم زه فکر کوم چې طالبان په دغسې موقف کې نه دي چې بل چاته پرابلم جوړ کړي. د بل یعنې طالبان په داسې یو موقف کې دي چې غواړي دغه منطقه کومک ورسره وکړي، په رسمیت وپېژندل شي، اقتصادي روابط ورسره ولري. دا د دوی ضرورت دی، د دغه ضرورت څخه باید ښه استفاده وشي، ښه ګټه. فقیري صاحب بس ستاسو د اطلاع دپاره مرض د بیګا یو ځای کې ناست و، په دې کې د افغانستان ډېر نوموړي شخصیات هم پکې ناست وو. لکه نوموړي دا دی چې دا ووایم چې د تېر حکومت ډېره هم کسانه د پارلمان او د پارلمان علاوه هم. نو یو هم دا خبره وشوله چې نور ګیله نه لري. نو هغه د پاکستان هم هغه سینیټرانو او ډېر مهم کسانو، دغه سټریټیجیکلی امپورټنټ کسان، بس نور به پوهیږي. هغې کې یو خبره وشوي چې تاجکستان څه موده وړاندې چې کوم دی په افغانستان باندې باقاعده په طالبانو خلاف کاروایي کولو فیصله کړې وه او تیار و هر څه دغه وی پاکستان منې که. نو هغه خبره سره په دې ختمه شوه که بیا اوس کوشش وکړو نو کېدای شي اوس پاکستان منې نه کړي. نو مطلب هلته کوم څه ګیلې شته دی او ډېرې زیاتې ګیلې دي. د تاجکستان سره تاسو پوهېږئ چې د طالبانو اکثریت مخالفین په تاجکستان کې دفترونه لري، او تاجکستان د طالبانو سره په هغه اول ځل کې هم د دوی مخالفین ساتلي وو. تاسو پوهېږئ چې مسعود احمدشاه مسعود په تاجکستان کې دفتر درلودی، هلته ځای درلودی، مګر دغسې اوس یعنې په دغه شکل چې د پاکستان سره اوس په لانجه اوښتي دي، د تاجکستان سره نه دي اوښتي. ډېره مننه فقیري صاحب، الله مو روغ لرئ. په شارټ ټایم مو راله وخت راکړه، الله مو روغ لرئ. خدای دې وکړي چې دا تاسو خبرې وکړلې چې امن دپاره کار پکار دی، مشترکه کارونه پکار دي، د مشترکه دشمن دی. جی بله مننه جی، تشکر. ډېره مننه، الله مو روغ لرئ.